سوالګری برټې نه باندې خلک سوالګری رټي دا غټ وجود دی نیولې لري مړه ځان له کسب کوا ځان له ګټه کوا سوالګری برټې نه غصه به وته نه کې کسه د سره ولې ورکا اکسه د سره نو یا د سره دیو نه ورکه زره سره دیو نه ورکه مثلا ځکه بعضې د سوال عادتمن خلک مې ګوري نو وی دا کسبي او نن سبا خو الله دې رحم وکړي خو په دې ښاریو کې عموما زنانه ګرځي او سوال کوي او ماشومان یې په غېږ کې نیولي او داسې زنانه په ښاریو کې سوال کوي چې د هغې مقصد بلې او سوال یې بانه کړی او ګرځي ګوري دا هم شته پېغلې جینکۍ به د لاس نه به دې نیسي لستوڼي نه پرېږدي دې نه چې ما له یو شی راکړه کاروباري سوالګر ورته وایي سوال هم ګوره ډېره لویه ګناه ده انتهایي لویه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی راغی پیغمبر علیه السلام مبارک ته وی د الله رسوله سوال یې ته وکړه ما له څه شی راکړه نبی درته څه دي وی جي یو راکړه یو زوړ څادر دی کند ورته مونږ وایو دا زړه شړی زوړ څادر یو زیم او یو مې ښځه ده او یو څادر دی هغه څادر ځان ته په ځمکه واچو زه او ښځه مې پې سملو د پاسې په دان راړوم نو دقه یو څادر یو د لرګي یو جام دی بس دغه یو څادر او د لرګي جام دی په ټول کور کې نور اسم نشته وایي دواړه راوړه هغه لاړه هغه دواړه یې راوړه د نبي علیه السلام مبارک حکم حضور پاک مبارک دواړه داسې ونیول وی دا څوک من یشتریهما بدرهمین څوک به دا په 1 روپۍ والی یو صحابي فرمایي زما په 1 روپۍ شو نبی علیہ السلام او فرمایل من یزید علی درهم څوک به درهم نه زیات ورکړي 1 روپۍ نه زیات څوک ورکړي مونږ بولی ورته وایو دا بولی دا نبی هم په خپله کړې ده څوک درهم نه زیات ورکړي بس صحابي زما په 2 روپۍ شو 2 نه زیات څوک اخلي چې هغه ګناه کوي هغه ستا په 2 روپۍ شو هغه د لرګي کاسه او هغه زوړ څادر کن هغه په هغه صحابي په 2 روپۍ خرڅ کړل دی مالک ته وایي دا چې څوک سوالګری و وی لاړ شه او په دې باندې بازار کې تبر والا مال راوړه یا ترخز والا مال راوړه هغه لال بازار ته په هغې باندې او په نیم باندې یعنی په نیمو پیسو تبر والا او نیمو باندې کور ښځې له خوراک والا هغه لاړ په هغه 1 روپۍ باندې خپلې بیبي له خوراک واغېشته او په هغه 1 روپۍ باندې تبر واغېشته وی یو سره خوراک د ښځې ته کېنه او ته راځه خوراک یو بیبي ته کېښود دی راغی حدیث پاک کې راځي چې نبی علیه السلام مبارک ورته په خپل لاس په هغه تبر کې لرګی واچو ځکه خو د اوسپنې تبرې لرګی پکې اچوي نو زه طالبانو ته وایم چې رسول الله مبارک به کوم تبر کې په خپلو لاسو مبارکو لرګی واچوي نو هغې کې به برکت ولې نه وی زه لاړ شه چې د 15 ورځې یوه هفته دې ونه وینم شه به زه لرګي په ځنګل کې خشاک کوه هغه راوړه او دلته خرڅوه چې دې ونه وینم زه هغه صاحبه تبر واغېشتو هغه عمل یې شروع کړ ته به خشاک به یې کو راوړه به یې بازار کې به یې خرڅو بیا به ته بیا به یې خشاک کو راوړه به یې بازار کې به یې خرڅو هغه موده چې راغلی نبي علیه السلام نه راغی د الله رسوله ما خو دومره پیسې ګټلې دي وی لاړ شو اوس ښځې له څادر م واله جامې م واله ډوډۍ م واله لوښي م واله همدقه عمل چې دا کوم مې راته ښوړی دی همدا عمل کوه سوال ګورې وی ډېره خطرناکه ده سوال څه شی د نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې څوک په دنیا کې سوالګري وي د قیامت په ورځ به د هغه په مخ باندې غوښه ني او هډوکي به پرې ځلیږي غوښه به ني تش هډوکي به که چا لږ سوال کړي نو په دې مخ به یې داغونه وي که چا د هغې نه زیات کړي نو ډېر زخمونه به وي که چا د هغې نه زیات کړي بلکل غوښه به پرې ني او د قیامت میدان کې دقسې ذلیل او رسوا به ولاړي سوال دومره خطرناکه ګناه ده عرفات میدان کې یو سړی راغی او سوال یې کو خدای مو بخه خیر راوړی هر قسمه خلک د عرفات په میدان کې سوال یې کو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورمنډه کړه په دوره باندې یو څو غزاره وو په داسې میدان کې ته د الله نه ما سوا د بل چا نه سوال کې دا میدان ته خو ګوره سوالګرې رټلې نه دي خو هغه له زورنه ورکوله چې اخر په داسې میدان کې چې د عرفات میدان دی دا خو د هغه میدان دی چې د الله نه به پکې غواړې نو په داسې میدان کې هم ته الله پرېږدی او د الله نه ما سوا د مخلوق نه سوالونه کوې سوال ډېره خطرناکه ګناه ده ګورې نو دا چې کوم عادتمن سوالګري دي
د لاس نه به دې نیسي پرېږدي دې نه زنانه دي صاحب بلکې ما اورېدلي چې بعضې پکې د قصته د لاس او د خپې ته پلستر اچولي او ځای په ځای ناست دي. دا څومره د شرم خبره ده، څومره د بېعزتۍ خبره ده. غټې غټې ښځې به او کاغذونه به یې رایستي اسپتال کې مې زوینا جوړه دی د قصته به وایي دا ماشومان مې یتیمانان دي. بدبخت نو ولې وله بې ځایه پلار وجنئ او چېرته پردي ماشومان یې رانیولي او ګرځئ به، بلکې داسې هم شته الله دې مساتي داسې خلک هم شته ما ته پته ده چې هغوی دا ماشومان تختئ دا واړه دوی له لاسونه او خپې ماتې کي دا وله کاږه کي او بیا دوبۍ ته او لندن ته او نورو ملکونو ته سپلی کوي او په دې فوټپاتونو باندې غورځولو پیسې پې ګټي. دا ځان له مستقل کاروبار دی. لاس وله کوک کې را ماتې کي خپه وله کاږه کې ماتې کي په یو بل یې خرڅ کي او دوبۍ کې کینولي او صاحب په یو په ځای کینولي او سړی ورته شاته پټ ولاړ او په هغې سوالونه کوي. یاره خو حکومت د سعودي عرب دی. هلته د حج په دې موسم کې بعضې خلک سوال کوي دا سوډان والا یو عموما دا تور تور دا واړه واړه دا تور تور خلک چا لاس کوږي رپی یې چا خپه کږئ خو چې د هغه د سعودي پولیس پې راشي هغه سپینه جامه کې وینیسي مجال شته که څوک یې اخلاص کړي بیا موږ به لمونځ کوو په درېیم چت کې او یو زنانه وه او سوال یې کوو سپینو جامو کې پولیس ناست و پې راپاڅېدل او کلک یې ونیو یو کسو او زنانه یې ونیوه هغه زنانه چغې جوړې کړې او مرګري نورو ما مرګري موله رالل زمونږ هم پې رحم راغی مونږ مسافره ده هغه پولیس والا ته مو وویل چې یاره داسې کار ده چې خیر دی او بیا به نه کوي او پرېږدې ده او مونږ ته هم غوسه شو بس زه هغه وارلس راویسته او په هغې باندې اطلاع ورکړه چې م کتل څلور پېنځه پولیس وله رالل بس کلک یې ونیوه بویه تله ما بیا تپوس وکړم دې سره څه کوي وایي بس دا اوس جس کې به کښېني او خپل ملک ته به وجېږي زه خپل وطن دلته چې څه م خوښی کوې دلته به سوالونه نه کوې سوال ډېره خطرناکه ګناه ده. نبي علیه السلام فرمایي ید علیا اوچت لاس د ید سفلا د لاندې لاس نه بهتر دی چاته لاس مه نیسه لاس اوچت که بل له ورکړه وکړه نو دا چې کوم چې عادتمن سوالګري دي که نه او تا ته پته ده چې د ده دا کاروبار دی بلکل زه یم چې ولې ټکه ورنه کوي د هغه سره په هغه سوال امداد دی مه ورکوه خو رټی مه ځکه قرآن حکیم کې صفا راغلي دي چې ګورې سوالګرې به رټې نه رټه مه خبرې ورته نه که نصیحت ورته کوې وکوه ته خو رټی مه او دا چې کم سوالګري دي چې دا د دوی کاروبار ته جوړ کړی دی چې یو پیسه یو ټکه وله ورنه کوي بلکل وله مه ورکوه. بعضې خلک دې مدرسو له چندې غواړي یا جومات له غواړي دا سوال کې نه راځي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د جهاد په موقع باندې فرمایلي دا خو یو خاص سړي ته لاس نه نیسي چې شا به ماله پیسې راکړه دا خو وایي چې وروره جومات جوړومه که څوک مسلمانان په دې جومات کې امداد کوي د جومات سره تعاون وکړي نو بعضې خلک د زړه نه غواړي چې د جومات سره امداد وکړم خو موقع ورته نه تا ورته موقع ور یاده کړه. مدرسه ده جوړه ده هغې کې د لنګر ضرورت دی هغې کې د استادانو تنخوا ضرورت دی په هغې خو ټول لوی دین چلېږي په دغه چنده که دغه چنده بنده شي مدرسه بنده شو ستا ټول دین بند شو نه به د قرآن خدمت وشي نه به د حدیثو خدمت وشي نه به د نورو کتابونو خدمت وشي لکه دغه استادان هم خامخا بچي دي ډوډۍ غواړي دغه ماشومان طالبان دي هغې ډوډۍ غواړي کتابونه غواړي مدرسه کې درې غواړي پکې غواړي بجلي غواړي دا په هغه سوال کې نه راځي چې کم د خلکو نه ته لاس نیسي او ځان له دې پیسې راغونډ دا هغې کې نه راځي خو یو شی دی که جومات له چنده غواړي یا مدرسې له د ذلت په نوم به ګورې هغې کې هم نه غواړي بعضې خلک هغه چندې د ګناه چندې کوي هلته خیم د ګناه څنګه لوډ سپیکر باندې به سوزکي باندې به لوډ سپیکر وتړي یو کس به مخکې ناستي څلور پنځه ماشومان به په دې بازار ګرځي نعت به وایي او تلاوت به کوي او خدای مو بخښه شا به چنده ورکوي او پلانکي ځای کې مدرسه ده که د هغې مدرسې تاسو معلومات وکړل نو هغه مدرسه ګورې اسم ني ټول دروغې ګپ شپې چې صحیح مدرسه یو د دین خدمت پکې کوي نو هغه به چرته هم داسې ونه کړي چې لوډ سپیکر به په سوزکي وتړي او کوڅو کې به ګرځي او چغې به وایي اول لویه ګناه ده ولې ګناه ده دا سوزکي د ورځې څومره پیسې ته اخلي نن سبا سوزکي چې سار په مخه کې تر ماښامه پورې مازدیګره پورې ګرځی خامخا شپږ 200 روپۍ به تېلي دغه ماشومان چې دا په کوڅو کې ګرځی نو 50 خو به خامخا یو کس ته ورکوي که نه نو 600 ته د سوزکي واغېشتې 50 یو ماشوم واغېشتې 50 بل ماشوم واغېشتې 200 شوې ډوډۍ به څونه خوري 100 روپو خو به ډوډۍ هم خوري 800 شوې دې به څونه پیسې ګټي دې 1000 روپۍ مثلا نو ګټي ځه چې 0 ګټي نو 800 ته خوا لاړې 200 پاتې شوې دا چې کم چغې وایي
دغه چغو والا دا بړوا دی بسایلی دی هم اسی چغې نه وای دغه بړوا په هغه 200 کې نیمه راغی دا د صفا خبره کوم نو 100 روپے د قوم نه غونډ کړی د مدرسې او د جماعت په نوم 100 روپے جماعت ته لاړې او دا 900 ډک ته پرېوته هغه سلم کله چې څوک جماعت له سوزکې ګرځي که د هغه نه زیاتې شي د انتهایی ظلم او زیاتې دی دغه چنده ګناه ده بالکل قطعا د دې خلاف چې دا په کوڅه په کوڅه او بازار په بازار د دین پرس پکاوی دی اخر دا غیار دا نور دینونو والا عیسائی یهودی دا به سوی چې د اسلام دونه سپک شو دا مسلمان دومره ذلیله دی چې د خپل جومات دپاره د خټو په جومات کې اوسېږه که په خپله محله کې دننه چنده وکړه د خټو جومات دننه جوړ کړه د خټو مدرسه کې سبق وایا نشي کولی پرېږده د بلا مدرسې نورې شته لیکن داسې مه کوه د ذلت چنده به قطعا نه کوې دا خبره نه ده کوڅه په کوڅه او جومات په جومات سوالونه کول دا بالکل غلطه خبره ده دا خبره نه ده تا ته پته چې یو مسلمان سړی دی د چنده ورکوي ښه سړی دی هر چاله ورکوي ته ورله چې زما مدرسه د روره کرځه امداد ورسره کولی چې ما سره نه ده ما مدرسې سره دا بیا خیر دی دا څه بده خبره نه ده خو د تذلیل او د ذلت چندې کول دې کې سخته ګناه ده خبل هم درته ووایم زمونږ طالبان د وظیفې چې غواړي په دې جوماتونو کې دا مغه حرام سوال نه دی وظیفه غواړي دا خو وروره ته وایې چې زه ډوډۍ در کوم د محلې خلک وایي چې زه در کوم خو یا به ماشوم وینه چې دلی در وړي یا هر وخت جومات ته وړل ګراني نو بس د دغه طالبانو دغه قوم دا خپل منځ کې یو خبره وي چې راشي نو هغې پرې پوه وي که په خولې او نه وي نو هغې پرې پوه وي چې زه خو ډوډۍ د جوارو غرمه او ماښام ورکوم یا نیمه ورکوم ما څه ماشومان به یا وي یا به نه یا به یې در وړي یا نه نو ته یو خپل طالب را لېږئ او ماشومه به یې در وړي دا د خلک په خپله ورکوي خو صرف هغه ماشوم یې د غونډولو دپاره ګرځي دا هم خیر دی خو عام سوال کول زنانه ماشومان لوی کاروبار قطعا چې وله ورنه کوي د هغې سره په هغه سوال کې امداد دی خو رټې به نه نو سوال کول دا ښه خبره نه ده دا ګناه ده ګناه سوال به نه کوې نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه سوالګرې راغې او حبیب اجمي په کور کې ناست ده ول اواز ورکړ خیر راوړی خدای مو بخه زه مړه وی زمونږ تا دا غوښه پخ کړې ډوډۍ پخ کړې ده زه خپل کار کوه اسم نشته هغه رخصت که چې ښځه ورله غوښه پخ شوي راواله چې ورله کاسه یې وړله او سمسه یې وردننه کړله او خورو یې راوچته کړه هغه ټوله سره وینه ده سره وینه ده سړي ته راشه دا کټوۍ خو مونږ باندې کړې وه سړي دا ښځې دا غوښه به یې پوره نی اینځلې نه غوښه اینځلې ته راشه وګوره